مولا نصرالدین څوک و او مولا نصرالدین څنګه یو شخصیت و؟ دوستانو نن درته په دې باره کې معلومات درکوم. آیا مولا نصرالدین واقعا مولا و او که یو شوخ انسان؟ نن دې سوالونو ته جواب ورکو او په اخره کې د مولا نصرالدین یو ښه کیسه هم در باندې اورم. دوستانو نو تر اخره پورې له پښتو یوټیوب سره اوسئ. مولا نصرالدین یو د بهترینو ملایانو څخه او دینی علم هم زیات درلوده. هغه یو عارف او عارفانه شاعري او لیکوالي هم کوله. خو مولا نصرالدین یو شوخ انسان و چې په افغانستان کې د دا نور شیان دومره نه دی ذکر شوي، خو په افغانستان او پاکستان کې د ټوکو او شوخي څخه ډیره یادونه شوې ده. دوستانو مولا نصرالدین په افغانستان، پاکستان، امریکا، روسیا او همدارنګه ترکیه کې یو د مشهور ترینو شخصیتو څخه دی. مولا نصرالدین د سلجوقیانو په وخت کې پیدا شوی او په هغه وخت کې یو مشهور ترین شخصیتو څخه و. مولا نصرالدین اوس په ترکیه کې خاورو ته سپارل شوی او په روسیه کې هم د مجسمه جوړه شوې ده. دوستانو دا چې مولا نصرالدین یو شوخ شخصیت و، غواړم د ویډیو په جریان کې د دې یوه وړه غونتې کیسه هم درته وکم. مولا نصرالدین یوه ورځ په لاره روان دی او ویښتان ډېر ببر شوي، خو یو ماشوم هم سلماني یا د ویښتانو جوړولو ځای ته روان دی. هغه ماشوم ته ویل چې راځه ویښتان. هغه ماشوم یې له لاسه ونیوه او د ویښتانو سلماني ته یې بوته. بعد هغې نه چې هلته ځي، اول ملا ورته وایي چې اول زما ویښته جوړ که او بعد د هغې نه د دې ماشوم ویښته جوړ که. او سلمان هم د اول د ده ویښته ورته اصلاح کوي او جوړی. بعد د هغې نه چې ماشوم ورته کیني، مولا نصرالدین ورته وایي چې زه یو چکر وهم او بیرته راځم. بعد د دې نه چې مولا نصرالدین ځي، هغوی د ماشوم ویښته جوړی، خو د مولا نصرالدین هیڅ درک نه لګېږي. هغه ماشوم ته وویل هغه زوړ سړي سره چې ته راغلی هغه څوک و؟ ماشوم ورته ویل هغه خو زه نه پیژنم. هغه ورته نو څنګه ته راغلی وې؟ هغه ماشوم ورته ویل چې هغه سړي زه په لار کې راونیول، ما ته ویل چې آیا ویښته جوړی؟ ما ورته ویل هو. هغه راته ویل چې راځه چې دواړه ویښته په وړیا او مفته ډول جوړ کړو. نو ما هم ورته ویل چې څومره ښه، او راغو هغه هم ویښته جوړ کړل او اوس غواړم زما ویښته هم همداسې وړیا پاتې شي. ګرانو دوستانو دا وه کیسه او دا د مولا نصرالدین په باره کې ټول معلومات. او که دا ویډیو مو خوښه شوې حتما یو لایک ورکړئ، زموږ د پښتو یوټیوب د سره سبسکرایب کړئ او خپل نظرونه د کومنټ په بخش کې راته ولیکئ. او که چېرته غواړئ د مولا نصرالدین یوه ښایسته کیسه واورئ، د آخري ویډیو در سره هم وګورئ. ښاد بریالي، ارامه او آباد اوسئ.